بل ور پوښتنه شیخ صاحب په زړه کې مې کفري او شیطاني سوچونه راځي څه وکړم توجه بدلوم خو نه کېږي شیطان هغه زړه ته وسوسه ورچي چې هلته ایمان موجود وي. بل ور پوښتنه کړې شیخ صاحب چې لمونځ کې ډېر غلطېږي مو سوچونه راځي څه وکړم کله ډک رکعت تش وکړم او کله تش ډک. لا حول ولا قوة الا بالله. ارمانځه پسې یو څلوېښت کرتې وایه دې سوچونه به رب العالمین دې خلاص کړي. چې بیخي ډېر قرضدار یم لمونځونه او نیک اعمال کوم خو کله چې کوم قرضدار زنګ راووهي دروغ راڅخه ویل کېږي یوه لار راوښیي چې دروغ څخه هم خلاص شم. هغه چې دی کور کې یو کوټه جوړه کړې نو مې پېښې اسلام آباد نو بېچاره به یې خوښه نه وه چې راوځي مرسي تللی هغه اسلام آباد کې دی. هر وخت مې مور خویندې او نیجانه ورونه راته دعاوې کوي خو هېڅ دعا مې نه قبلېږي. ربي اني لما انزلت الیه من خیر فقیر. ډاکټر صاحب اصل کړی بیت درود شریف دا د موسی علیه السلام دعا ده. په امریکا کې دایمي فامیلي اوسېدل به څنګه دي؟ دا د الله ځمکه ده هر ځای کې اوسېږه لیکن اسلام په ځان باندې عملي که. بیا هغه دویمه ښځه راوړلی شي که دغه کس هسې په خوله زړه نه دغې ښځې ته طلاق ووایي. یعنې که ته خپلې ښځې ته په ګپ کې وایي چې ته طلاق کوي هم در باندې طلاقه ده. کله چې ناوې وي نو هلته یعنې خو سر کرې د واده ورځ وي او دغه ناوې هلته لمونځ څنګه وکړي ځکه عادت نه دی او ناوې هم وي میک اپ هم دغسې یو مشکل دی. مونځ به خپل کوي که قضا که مونځ په یو مونځ چې قضا کې جناب سیرت صاحب الله په قیامت کې بیا غوټې جهنم کې ورکوي. په ودونو کې به سندرې غږول څنګه دي؟ په خپل داسې وخت شوی چې نبي علیه السلام هلته سیل کو انصارو سیل کو د خدای پیغمبر ورته ولاړو حضرت عایشې ته ویې ته یې ورته ګوره ته ورته سید ته ګوره. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو یو ځل بیا ستاسو د پوښتنو د ځوابولو وخت را رسېدلی او موږ ستاسو درانه خدمت کې یو. هیله ده چې خپلې خپرونې په غور او دقت سره وګورئ او ځوابونه ترلاسه کړئ او الله دې وکړي چې ستاسو قناعت هم پرې وشي. خوشبختانه د همدې خپرونې د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره سره په خپرونه کې یو ځل بیا شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. شیخ صاحب ښه راغلاست ستړي مه شئ هر ته راشه. جناب سره صاحب تاسو ستاسې د برنامې ټولو لیدونکو اورېدونکو او زمونږ او ستاسې ټولو محبت کوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب راځو د لیدونکو پوښتنو ته راځو. لومړی د یو خور له پوښتنې پیلو دا وایي چې د ورځې 5 ځلې استغفار لا حول ولا قوة او الله الصمد وایم. وی شیخ صاحب راته اجازه وکړي چې الله جل جلاله پکې برکت واچوي. څومره تکړه ده خدای پاک یې نورم توفیق درکړي. اجازه خو اصل اجازه ده او تعالی بیخي اجازه نور خورګانو ته هم ورکوه. ښه بل ور پوښتنه د شیخ صاحب دا وایي کله چې اذان کېږي مونږ یې بیا تکراروو اذان ورسره تکراروو نو چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح په وخت کې به څه ووایو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. که یو کس تا په عذابوي یا ضرر درته رسوي نو څوک ورپسې ختم وکړي یا بله وظیفه وکړي او هغه کس ضرر وویني وی آیا دا بل کس پې ګناهګاري کوي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې پیغمبر د خدای په همدې دپاره په همدې خاطر دعا ښودلې ده چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. د خدای پیغمبر د شرناک خلکو نه پناه وغوښتي. اللهم ای خدای انا نجعلک فی نحورهم من ګرځو تا د دې خلکو په نهرونو کې سینو کې نهر دې جد ویل کېږي ونعوذ بک من شرورهم او موږ پناه غواړو په تا باندې د خلکو د شرونو نه د شرناکو د خلکو نه په همدې خاطر پناه غواړه چې خداوند متعالی هغه تا د شر نه بچ کړي او هغه په خپل غم اخته شي. نورې پوښتنې راغلي شیخ صاحب وایي چې یو 14 کلن زوی مې دی په خوب کې ویریږي خراب خوبونه هم ویني آیت کرسي او د خوب دعا هم وایي او داسې کوم غلط شی هم نه ګوري تلیفون کې یوه دعا یا آیت راته راوښایي تر څو د خوب ویرې ختمه شي. د خوب د ویرې دوا حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه مبارک روایت کوي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی هغه فرمایل چې هر کله ستاسې نه یو کس په خوب کې ډارېږي په خوب کې ویریږي هغه دې دا کلمات وایي دا کلمات وایي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق
ومن عضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضره. دا نبی کریم علیه السلام د ابو داود شریف حدیث دی، د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د خدای پیغمبر تاسو ته څوک خوب کې ډارېږي دا کلمات دی وایي د وده کېدو په وخت کې. څو ځلې وایي؟ 3 کاله دي. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ومن عضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون فانه لا يضر. دا تاوان ورته نه رسوي. دا خو شیطانان دا کار کوي، دا راول او دا پیران. او عمر بن عاص چې كان عمر رضی الله تعالی عنه يعلمه من بلغ من صبيانه. عمر صاحب باشو صحابي دی رضی الله عنه ابا چې څوک به د اولاد نه بالغانو نو هغه ته به دوا خوړل دا یاد کړه، دا دوا ورته دوله امان نبی یبلغ. څوک چې بالغ نو كتبوه في سكين في كاغذ، یو کاغذ کې دا دوا ولیکله ثم علق في عنقه غاړه کې ورته ځوړاند کړه. ته مو ته تعویذ چې ځوړاندو کنه دا شر په دلیل نه څوک تعویذ په غاړه کې ځوړاندای متوجي. نو دا دوا چې دا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ومن عضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وان يحضرون. درې کار دی وای په ځان باندې بیا به ان شاء الله یریږي. نه مننه شیخ صاحب. د دې خور بله پوښتنه ده، وایي کله چې تاسو موږ ته وظیفې راکړې نو آیا کولی شو چې تقسیم یې کړو لمونځونو باندې، یا لږ لږ یې ووایو کله ځکه چې د کور کارونه او د ماشومانو مسؤلیتونه زیات دي، یعنې یو دم یې نه شو ویلی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان د خپل وس مطابق مکلف دی او دا خو مستحبات دي. یو وخت میله شي او تقسیمولی هم شي چې قضا نه شي اثر ډېر کوي. یو پوښتنه د شیخ صاحب په تېره خپرونه کې دا پوښتنه شوې چې ما او خاوند مې جوړ یو خو له حکومت څخه په دروغو پیسې اخلو چې موږ سره وران یو. نو په اسلام کې خو درواغ ناروا دي، دا مال موږ ته روا دی؟ نو جناب سیرت صاحب یو قسم تګیم د شیخ صاحب دا دوکه چې د مخکې اسلام کې ناروا ده. من غش فلیس منا. نبی علیه السلام څوک چې خیانت کوي موږ نه دی، یعنې موږ نه په کامل مؤمن نه دی که نه. نو کامل ایمانداري سره دروغ ونه وایي که نه. نو هلته که تاسو بې ډېر ضرورت دي ضرورت که نه ضرورت وخت کې مردار هم بیا روایي. شیخ صاحب ضرورت نشته، نشته بیا دې نه اخلي. ضرورت ځکه نشته هغه څوک چې په دغه هیوادونو کې اوسېږي کار روزګار نشي کولی، حکومت کور هم ورکوي، خوراک پیسې هم ورکوي، د څښاک پیسې هم ورکوي، جامه هم ورکوي، هر څه ورکوي. نو بیا آرام پیسې څه کوي؟ بیا ښه نه ده. راځو شیخ صاحب د ورور دویمه پوښتنه وی دلته چې یو نفر دولت ته درواغ ووایي چې موږ ښځه او خاوند طلاق اخیستی او جدا شوي یو، نو دولت ښځې ته یو کور ورکوي بیا خاوند ته هم، بیا راځي بیرته له دوی سره په دې کور کې اوسېږي، آیا دا طلاق کیږي که نه او دا کار جایز دی که نه؟ شیخ صاحب لږ بیا درته تشریح کړم لیدونکي هم پوه شي ښځه او خاوند یې غواړي لږې پیسې ډېرې وګټي، نو دولت ته وایي چې دا ښځه مې طلاقه کړې، هغې ته بیل کور ورکړي، دې ته بیل ښځه سړی راشي بېرته خپلې ښځې سره اوسېږي هغه چاته په کرایه ورکړي. دا طلاق خو سیرت صاحب په 3 قسمه دی ښه. که وایي ښځه مې طلاقه کړې ده پوه نه شوې، نو دا طلاق رجعي واقع کېږي. که بیرته خپلې ښځې ته رجوع وکړي دې کې مشکل نشته ځکه طلاق رجعي 2 دي، یو یا 2 دي که نه. نو دا طلاق رجعي دی، په دې باندې ښځه طلاقېږي پرې نه، البته دا کار حرام دی، دا کار ناروا دی ځکه چې دروغ دی او ټګي ده. بله پوښتنه ده، دلته بعضې خلک د 2 هیوادونو تابعیت لري چې د یو هیواد په تابعیت په خپله کورنۍ راولي او د بل هیواد په تابعیت د یو بل کس ښځه او بچي د پیسو په مقابل کې راولي، او دا یو ډیره منظمه پروسه لري. معنا دا چې دوی صحیح نکاح خط جوړوي، شاهدان پرې تیریږي او بیا دوی دلته راځي. اوس د دوی دا نکاح او د دوی د راوستلو په مقابل کې دا پیسې اخیستل څنګه دي، او په هر ځای کې وایي چې دا زما میړه دی. شیخ صاحب خبره پوه شوې؟ جناب سره صاحب پوه شوم، زه چللی چې دا اول نکاح نه صحیح کېږي ځکه دا د بل چا په نکاح کې ده ښځه، او دا کار حرام ځکه دی چې دا د بل چا سره تګ په شریعت کې دا ممنوع دی او دروغ هم دی. د بل چا سره تګ او د بل چا نکاح ختم جوړول که نه، او دروغ نکاح خط جوړول دا بېدلته ښځې بیخي جوړوم نه چې ما باندې څوک ځان مړ کړي، دا ما غټ خلک راځي موږ نکاح خط جوړ کړه پوه نه شوې. زه نکاح خط نه منع یم، نکاح خط زه نه جوړوم، په خپله ما چې نکاح تړلی نه وي، په خپله ما ته معلومات نه شواهد تېر نه شي، ګواهان تېر نه شي، نکاح خو سیادي شی نه دی که نه، یعنې دا ناروا ده، دا نکاح بیخي نه دې نکاح کېږي که نه، او نه هغه دغه صحیح کېږي.
چې طلاق نه ورکړي دې سره نکاح نه کېږي، دې خاوند سره دا حرام کار دی. بل ورور له ترکیې څخه غالبا سیف الرحمن دی، وایي شیخ صاحب دې ما ته خپله اجازه راکړي. اجازه د اذکارو؟ بالکل وایي دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا اخبار 313 پیری وایه زندگی باندې ټول خوشحالۍ کې تېره شي، دنیا او آخرت باندې دواړه ښایسته شي. هاشمي صاحب پوښتنه رالیږلې شیخ صاحب، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د یو قوم لپاره پیغمبرانو که نه د ټول امت لپاره؟ نه، دا زموږ افساس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت و چې هغه بعثت الی الناس کافة، زه ټول مخلوق ته لېږلی شویم. هغه بني اسرائیلو کې دواړه بني اسرائیلو پیغمبرانو، لیکن موسی علیه السلام د یو قوم پیغمبر و، عیسی علیه السلام د بل قوم پیغمبر. قومونه دا منه نه شي، د هغې وخت کې د بني اسرائیل ټول و، خو د ډلو هغې وخت کې خپل داسې وخت راغلی چې بني اسرائیلو کې چې د هر کلي به بېل پیغمبر، لکه اوس چې د هر کلي بېل امام دی، داسې د هر کلي پیغمبر بېل و. بله پوښتنه ده د دوی د هاشمي صاحب منافقین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، آیا دوی به دایمي په دوزخ کې که نه د یو څه جزا وروسته به بیرته راایستل کېږي؟ نو د خدا پاک د الله خوښې ته مفوضه ده، خو الله په خپله قرآن شریف کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به په هغه ښکته طبقه د جهنم کې، ځکه دا خو که نه مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله وایي واړه تشه شملې شربې خبر نه شوي د مطلب، عبادت دې په ریا شو، په مطلب کې بې مطلب پوه نه شوې. نو دا مذبذب خلک چې دا په دوزخ کې منافقان چې دي دا د کفارو نه زیات الله پاک دوزخ کې ورچي، سزا یې ډېره ده. ځکه ډېره ده چې دوی د اسلام کې وایي چې اغوستی لباس وي د پاکانو، د ناپاکو شارکان دي خو بګرم شي. دغه اسلام کې دا منافقین ډېر خبیث خل دي، متوجه؟ ښه پاخه به پکې پراته وي. پاخه. خور بلې د اروپا څخه پوښتنې رالیږلې دي، وایي چې مولوي صاحب په تېره خپرونه کې ویل چې نارینه د 3-4 ښځو حق لري چې ویې کړي، نو چې دا عدالت کوي ویې ساتلی شي خو ودې کړي، چې نه عدالت کوي او نه چې کله دویمه ښځه وکړي بیا د بلې په ښځې په کیسه کې هم نه نه ورته پیسې ورکوي، نه یې اولادونو په کیسه کې وایي، نو دا کوم اسلام دې ته وایي؟ تاسو په ما باندې وایي د اسلام لپاره ګران یاست، د دې جواب په تمه مننه. او دا خور پوښتنه چې رالیږلې وه ښه غوسه مو شي. دې وجې نه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي هر هغه څوک چې قرآن شریف کې باندې فرمایي چې تاسې مثنه و ثلاثه و رباعه دوه ودونه وکړي، درې وکړي، څلور وکړي. الله وایي بیا خپله الله خپله فرمایي فإن خفتم الله تعدلوا فواحدة، که تاسې دې نه ریده چې عدل نشي کولی دوه ښځو منځ کې، نو فواحده یوه ښځه وکړئ. دا الله حکم دی، یوه ښځه وکړه. چې عدل نشي کولی دوه ښځو منځ کې یوه ښځه وکړه. او پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه څوک چې دوه ښځې کړي او دوی منځ کې عدل نشي کولی، په قیامت کې به دا غونډ نیم طرف څه دی دا به ټول وچي. بلې خور پوښتنه رالیږلې وایي دوه لمسیانو یعنې زنانه دي، وایي نومونه راته ووایي چې پې کېږدم. یو باندې نوم لیکي دی محمد، بل باندې احمد، ښایسته نومونه دي. شیخ صاحب جنکۍ دي؟ جنکۍ دي. یو باندې لیکي ساجده، بل دې باندې لیکي دي مستوره. ښایسته نومونه دي ساجده مستوره. بله پوښتنه شیخ صاحب، دغه مسنون اذکار چې د سهار او ماښام وي، نو د سهار اذکار د اشراق لمونځ په وخت کې ویلی شو که نه؟ دا خو ډېر ښایسته وخت دی د اشراق وخت. ویلی شي. بل ور پوښتنه شیخ صاحب، په زړه کې مې کفري او شیطاني سوچونه راځي، څه وکړم؟ توجه بدلوم خو نه کېږي، یو لمونځ 2 وارې 3 وارې وکړم خو بیا هم د وسوسو نه تنګ دی. دا خو د ایمان علامه ده. پیغمبر علیه السلام ته صحابه راغله ویل موږ ته داسې وسوسې رالیږي د خدای پیغمبره چې کش کې موږ سوځېدلی وې، ښکاره شوی وې که نه. نبي علیه السلام ذلک صریح الایمان، دا ایمان علامه ده. یعنی مؤمن ته شیطان وسوسه ورچوي، کافر ته نه ورچوي، ښه هسې منډیوال دی که نه. غل د هغه کور نه چې رسې بغلا کوي چې هلته سامان موجود وي. بله صاحب. شیطان هغه زړه ته وسوسه ورچوي چې هلته ایمان موجود وي. او شیطان خو تعالی وایي چې یو په ولهان دی په اودس کې مقرر دی، او مانځه کې هغې خنزب دی که خنزب نومېږي پوه نه شوې، هغه مانځه کې درته وایي، خو د هغې دغه وسوسو له بیخي اعتبار مه ورکوه. تعالی به مانځه کې منځ کې به ولاړې چې مانه باد نه لاړه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي
د دې شپه خبره شي چې شیطان به درله څه په دې مقعد کې پوکې وکړي طالب وایي باد درنه لاړه که نه وایي هغې د هغې په خبره باور مه کوه چې خپل اواز وانه اوري او یا بوی محسوس نه کړي پوه نه شوې د داسې شیطان هغې ته مه ګوره خپل لمونځ کوه بل ورور پوښتنه د شیخ صاحب موږ د موټر شوي لپاره ځمکه نیوله او یو کمیشنکار ته مو پیسې ورکړې چونکې زه خپله مصروف وم نو کمیشنکار سره مې داسې خبره وکړه چې که چیرې دا کار زما له طرف څخه کوم مشکل پیدا کیږي څومره مصارف چې ستا وي هغه به زه درکوم خو که مشکل ستا له طرف څخه و نو ته به زما مصارف ماته راکوي هغه ومنله اوس ماته وایي چې دا کار نه کیږي نو موږ جرګه هم وکړه خلکو ورته وویل چې د ده حق دی خو هغه وایي چې نه کیږي نو آیا زما دا پیسې حق کیږي نو دا چې ورسره خبره کړې واده یې ترې اخیستې باید په کار دا تاسو یو خط اخیستی وی په هغې کې د شواهد ګوتې لګولی خبرې یې ثبت کړي دي چې دې ورور ماته وویلی ثبت کړي خو صحیح ده ښه خبره ده او دا خو شرط دی دلته خو دلته امارت اسلامي دی شرط دی که نه که دلته یې که افغانستان کې همدلته دی چې دلته یې مشکل حل دی باید عرضه پرې وکړي ښه یعنې د دې حق دی ځکه دواړو سره خبرې کړي بله پوښتنه شیخ صاحب محمد ویس او محمد اویس نوم کېښودل څنګه دی او د نوي ماشوم ویښتو سره خلک سپین زر ږدي وی دا صحیح دي که نه د ویس خو ډېر ښه څه نوم دی ویس القرني صاحب خو یو جل القدر تابعید تېر شوی دی او محمد ورسره شي خو نور علی نور محمد ویس لوی شخصیت تېر شوی دا د سپین زر ویښتو دا خو د مسله ده چې دا چې ماشوم ویښته به سپین زر سره وتړلی شي په هغې به بیا حقیقه کوي ښه راځو بلې پوښتنې د شیخ صاحب 20 کاله مخکې مې د یو پیر صاحب نوم لیکلی دی خو هغه به زه نه اخلم ویل یو پیر صاحب سره مې بیعت کړی و له هغه نه مې وظیفه اخیستې وه خو بیا تر ډېرو مصروفیتونو وروسته بیا زه بیا ونه توانېدم چې تازه کړم نو آیا زه اوس له کوم بل چا څخه وظیفه اخیستلی شم که نه څه مشکل خو به نه د تصوف په باره کې مسله دا ده که سړی هغه پیر نه لري یا ته فیض حاصلېږي نه د بل چا نه وظیفه واخلي مشکل اخیستی شي بله پوښتنه شیخ صاحب ویله 8 کالو څخه زه دا تلاوت کوم د جمعې اذکار او ټول کوم خو یو چا راته ویل چې دې کې چې اجازه نه وي اخیستې نو ثواب نه لري نه ثواب هر شی لري ثواب عامه اجازه پیغمبر علیه السلام مبارک خدای پاک کړی که نه د کتاب الله هم کړی ده د پیغمبر سم مبارک یو برکت چې سیرت صاحب یو ثوابي ثواب الله پاک هر چا ته ورکوي یو حرف چې د قرآن شریف ولولې الله پاک لس نیکۍ درکوي لس د ګناهونه معاف کړي لس درجې بلندوي ها لیکن دا اجازه چې ده دې کې یو برکت دی لکه مثلا دا خبره ما خو تاسو کړې برنامه کې کړې ده اوس مثلا یو څوک خارج ته ځي صحیح ده لن پاکستان ته ځي ایران ته ځي هغې خلک پاسپورټ جوړوي په پاسپورټ باندې ویزه په غیر د ویزې نه څوک تللی شي نه په لاړ که نه هغه هم کله سپي وخوري کله لیوان وخوري متوجه اوس زموږ ستاسې دې وطن کې د طالبان ټوپک ګرځوي وړوکې ورسره ختي چې ورغی ما ته نه شو ګرځولی نه که نه ما ته موټر نه شو ګرځولی او چې په دې دغې ورځي په دې حکومتي ځایونو په چیک پین باندې هلته شی ورته وښایي وایي زه د سلام ورته کوي چې نس کې که نه دا د اجازې برکت وي نو تلې خو هر موټر په خپله اوس یو سړی ښه ډریور دی موټر سایکل چلولی شي موټر چلولی شي لیکن چې اجازه ونه لري جواز سیر ونه لري که نه او بل شی څه ورته وایي جواز سیر نه بل شی لیسنس ونه لري په ترافیک دې نه شي سپېډ ته وباسي موټر ته نه ودروي وایي ته مسلکي نه ته مسلکي نه یې چې څوک دې وه او بیا به په عمر غم کې بندیخانه کې به پروت بل ورو پوښتنه کړې شیخ صاحب چې لمونځ کې ډېر غلطېږي مو سوچونه راځي څه وکړم کله ډک رکعت تش وکړم او کله تش ډک او سوچونه جواب خو موږ مخکې وکړو هغې کېدای شي ورور اورېدلی لا حول ولا قوة الا بالله ارمانځه پسې یو سل ښکارتې وایه دې سوچونه به رب العالمین د خلاص کړي بله پوښتنه د خور د دا وایي چې ورور مې مریض دی خوراک نشي کولی د پیپ له لارې خوراک ورکوو له تاسو څخه د دعا غوښتنه او زموږ ته هم داسې یو خاص عمل یا دعا راوښی تر څو الله یې جوړ کړي خداوند متعال دې هغه ته شفای کامله او عاجله زموږ سره ټولو مؤمنانو ورکړي او دویم دا دی چې حضرت ایوب علیه السلام څومره پیغمبر و که نه وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا دی وایي چې ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین که نه دا د یو سل کرتې وایي اوبه د پیدمۍ دا اوبه دې ورکوي
خداوند متعال شفای کامله عاجل وکړي ځکه چې پیغمبران دعاګانې ټول امت ته خدای پاک موږ دې امت ته ټول پیغمبران دعاګانې الله راکړي دي مخکې به یو پیغمبر ته الله یوه دعا ورکوله یوه دعا اوس یې دې امت ته ټولې ورکړي سبحان الله. بله چې خور مې راته ویل چې راشه چې د مخ ویښتان دې درته وباسم. ما ورته 3 ځلې وویل چې وریځې راته ونه باسي خو هغه وویستلې وایي دا ګناه زما کېږي که د خور؟ دواړه پکې شریک یاستئ ځکه سره وخوځوه پاڅېږي. راځو د بل ورور پوښتنې ته. شیخ صاحب وایي چې ما واده کړی 3 بچي مې دي غواړم چې بل واده وکړم ځکه ضرورت مې دی که بل واده ونه کړم نو بد عمل را څخه کېږي او که واده کوم نو کور کې مشکل جوړېږي او ما ته خلک لور راکوي هم خو ښځه مې نه مني نو ځکه دلته اروپا کې ما ته مشکل پیدا کېږي چې تر څو مې ښځه ونه مني ما ته مشکل جوړېږي. یو خاص عمل راته وښایي چې دا یې ومني. ښځه چې ته دا خبره مني هېڅکله نه مني. دا عمل چې ملیان دي ډېر ملیان ته هم ویلی ډېر ملګري زموږ چې بل واده کوي او خوارانې ښځې نه پرېږدي. ښځه خو ډېر غم دی او ښځه باید چې نیکه ښځه او د خدای کتاب باندې عمل وکړي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په قول عمل وکړي. زموږ استاد پیغمبر 11 بیبیانې نه وي اصلي وي او دوه دانې ینځې وي که نه نو دا د ښځې له پکار چې دین زده کړي او دین عبرت واخلي ځکه ستا خاوند چې دی که سبا له په بدعملۍ اخته شي ګناه کې ورسره دا ښځه شریکه ده. بلې خور پوښتنه شیخ صاحب چې خاوند مې کله په خارج کې وي کله په کور وي مال دولت ښه ډېر ګټي خو په غلطو کارونو یې مصرفوي ډېرې وظیفې مې وکړې خو ونه شو. نو شیخ صاحب تاسو څخه غوښتنه کوم چې خاص عمل راته وښایي چې الله ورته هدایت نصیب کړي. الله من دا دعا دی وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا کنه دا دعا هم پکې آیت کې راغلی د جناب عشرت صاحب چې دا دعا څوک کوي که نه نو که اولاد یې نیک صالح نه اولاد یې نیک صالح کېږي. دې کې ازواج هم راغلی که نه که د چا بیبي نافرمانه بیبي فرمان مني که د چا خاوند نافرمانه خاوند فرمان مني. بله پوښتنه دا وی چې کله امام پسې سړی ودرېږي سبحان الله ویل غوره دي که امام ته غوږ نیول؟ امام چې ودرېږي نه امام پسې ودرېږي د امام قرت ته به غوږ دی او سبحان الله به نه وی. بل ورور پوښتنه شیخ صاحب مور مې وفات شوې د الله دې وبخي تقریبا 8 میاشتې لمونځونه یې قضا شوي څه وکړو؟ 8 میاشتې لمونځونه چې قضا شوي وفات شوې ده چې وفات شوې ده هغه فدیه ورکړي. اگر چې دا فقهاو لیکلي چې فدیه ورکول د روژې دا واجب دي که نه او که د مانځه هم ورکولی شي نو ډېره ښه ده. دا مستحسنه او غوره طریقه ده چې د مانځه هغه منځونه د حساب شي دا هر مانځه دومره فدیه ورکړي لکه د روژې چې ورکوي. بل ورور پوښتنه شیخ صاحب چې بیخي ډېر قرضدار یم لمونځونه او نیک اعمال کوم خو کله چې کوم قرضدار یې زنګ راووهي دروغ را څخه ویل کېږي یوه لار راوښیئ چې دروغ څخه هم خلاص شم او له قرض نه هم خلاص شم. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والجبن کنه دا دعا ده. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. دا دعا چې پیغمبر علیه السلام مبارک وی یو صحابي وایي چې ماته وښوده دا دعا مې شروع کړه غمونه نه هم خلاص شوم مشکلات مې حل شو قرضونه نه هم خلاص شوم. دا دعا دی اویا کرتې د ورځې وایي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. دا هم صحیح ده. او تعالی سے مبارک وایي که چا باندې دومره قرض لکه د احد غر په اندازه دا دعا دی وایي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. اوی کرتی وایي اول وخت درود شریف وایي خدای به قرضونه خلاص کړي. او سیرت صاحب دا بعضې وخت کې تورید یې کوي مولوي صاحب خالص ته الله پاک وبخي یو جهادي رهبر و زموږ استاد او مجاهد و هغه چې دی کور کې یو کوټه جوړه کړې نو یې پېښې اسلام آباد نو بیچاره به یې خوښه نه وه چې راوځي مولوي صاحب تللی هغه اسلام آباد کې دی کوټې نوم اسلام آباد تورې وه که نه نو تورې دې کوي چې زه مطلب دا چې جومات کې موږ تاسو ناست یو چې جومات کې نه یم که نه کور کې نه یم مطلب د کور په هغه کې د ودرېدي ځای کې که نه چې هغه
د کور نه لږ بیرون کور کې نه یم مشکلات دي. بلې خو پوښتنه شیخ صاحب وایي چې مور مې د ساتلو خلک لري خو د خدمت څوک نه لري. معنا دا چې ورندار مې اولادونه لري او زه غواړم چې د الله رضا په خاطر د هغې خدمت وکړم، خو کورنۍ مې وایي چې ته واده نه کوي، د پیغمبر له سنتو انکار کوي، وایي زه ګناهګاره یم. نه ته تعالی خدای ثواب درکوي ځکه چې مور د دې وخت ضعیفه ده که نه. د الله د بندګۍ نه وروسته د مور او پلار خدمت دا ضرور دی، د مور او پلار فرمان منل ضرور دی. بله پوښتنه وی چې پلار مې هم د مور غوندې مریض و، لاسونه او پښې فلج و، نو ما د هغه خدمت کول لکه سر مینځل، ځان مینځل او حجامت کول، خو ما اوس د چا څخه واورېدل چې لور پلار ته نشي نږدې کېدلی. دا خبره صحیح ده؟ نه دا غلطه ده. خدمت خو پلار هغه وخت کوي چې بیخي ضعیفه شي. او د خدای پیغمبر چې وایي چې الجنة تحت اقدام الامهات، ذکر د مور دی خو مراد تر پلار هم دی، دواړه پکې دي. وبالوالدین احسانا، نو احسان دا معنی ده چې هغه خو هغه وخت کې د پلار خدمت نشي کولی چې پلار یې ځواني که نه د هغې فرض نشي انجلی مثلا او چې هغه دومره ضعیفه دی غریب په ځان نه پوهېږي، د هغې خدمت ته باندې فرض دی چې خدمت یې وکړي. بله پوښتنه د ویزه د جمعې په ورځ چې د مازدیګر لمونځ وروسته یو اویا ځلې آیت کرسي ویل کېږي او د دې تر څنګ د لا اله الا الله ختم کوم، وایي چې شیخ صاحب راته اجازه راکړي. بالکل ورته اجازه ده، موږ لمونځ دې پکې دعا کوي خداوند دې متعال قبول کړي، الله دې منظور کړي، ډېره ښایسته وظیفه ده. شیخ صاحب راځو بلې خور پوښتنې ته وایي چې یو زنانه ده همیشه راته خنډ جوړوي. خنډ جوړوي؟ او راته خنډ جوړوي، مشکلات راته ایجادوي، نو یو داسې دعا چې په سمه شي او بله ناروغه یم چې نه جوړېږم، یو دعا راته وښایي. دا ښځه له پروګرام جوړوي؟ ښځه ته عرض کې خو جنجال ښځو ته جوړوي. دا د وایي جناب شیره صاحب ځان خواري وکړي، لږ خواري دې وکړي. نو یو خو دا چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، دا دوا چې وایي که نه یو سل کرتې د دې نه او د جمله د ښځو نه او د جمله سړو د شرونو نه به خلاصوي که نه، ځکه پیغمبر علیه السلام ته ښودلې ده، دا دوا دې وایي. بل ور پوښتنه شیخ صاحب که چېرته قاتل د مقتول دیت ورکړي د الهي عذاب څخه خلاصېږي که نه، او بل په اسلام کې خو دیت سلو خان دي، نو آیا بعضې خلک بیا جرګه کې 15 لکه یا 10 لکه روپۍ ورکوي یا خور ورکوي، آیا دا په دیت کې حسابېږي؟ جناب شیره صاحب دیت خو سلو خان دي او دا خو د اصلي بیا الله په قرآن شریف کې وایي د دې مقتول وارثانو ته وایي وان تعفو واقرب للتقوى، که عفا وکړئ دا تقوا ډېره نږدې ده. اول خو باید عفو وکړي دا خلک، ځکه قاتل خطا قتل کړی دی، قصدن خو نه دی کړی، قصدن چا قتل وکړه د همیشه دوزخ کې خو دیت نشته، هلته دیت نشته. دا خو دیت چې دی دغه چې دوه د قاتل او د مقتول د وارثانو منځ کې پې دغه راله، د قاتل د مقتول د وارثانو منځ کې پې جوړه راله، دا دیت دی، دیت شو دا پې جوړه راله. او صلح همدې ته وایي اخذ البعض و ترک البعض، بعضې شي اخیستل بعضې پرېښودل، دا د مشرانو کار دی، ځکه دیت څوک پوره کولی شي. اخروي غاړه خلاصېږي په دیت باندې شیخ صاحب؟ څنګه د اخروي هم الله پاک خلاصوي، ځکه چې نبي علیه السلام ګوره هغه نبي په وخت کې چې زنانه حامله وه د زنا نه او رسول الله السلام مبارک هغه رجم کړه که نه، بیا لمونځ پرې کوي، بیا عمر فاروق صاحب ته ورته وایي ته په هغه چا لمونځ کوې په هغه چا باندې چې هغې بدعملي کړې ده. رسول الله ورته وایي داسې توبه ویسته لقد تاب توبة، داسې توبه ویسته که چېرته په 80 کسانو د مدینې په خلکو تقسیم شي ټولو ته به ورسي، ټولو ته به ورسي. نو ګوره مطلب دا چې رسول الله بخښنه وشوه، بخښنه شوې ده، ځکه ځان یې قربان کړه که نه. نو دیت خو همدا معنا شي، دا خطا قتل خطا او دا مجرم قتل خطا ورکړه، د آخرت د مؤاخذې نه پرې خلاصېږي. بل ور له یونان څخه پوښتنه رالیږلې، دا وایي چې زما ملګری دی هغه کلمه داسې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. نو دا کلمه خو نه ده، کلمه خو چې موږ تاسو ته پیغمبر علیه السلام ښودلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله، دا شیګانو کلمه ده، دا هلته شوي چې دي هغو دا کلمات وایي. خو لږ بخښنه غواړم شیخ صاحب دې هغه پوښتنې ته دوام ورکړی، وی ما ورته چې دا خو ما نه ده اورېدلې، نو ده راته ویل چې کله نبي علیه السلام معراج ته تللی و نو الله ورته ویلي و چې علي رضی الله عنه زما ولی دی او هغه امیر المؤمنین که او زوم یې هم،
که وایي کله چې صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل نو چې آیا دا ستا مینه ده له علي رضی الله عنه سره که نه د الله امر دی نو هغه وویل چې دا د الله امر دی آیا دا کلمه موږ هم ویلی شو که نه دا حدیث کې نشته دا ځان دوی خپله ځان نه جوړې شوي دي ځان نه موضوعي حدیث جوړ کړی که نه علي صاحب دې کې شک نشته چې خدای پاک ولی نه دی علي صاحب خو چې و وزیر دفاع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک که نه او علي صاحب چې کوم شان الله ورکړی دی باندې ما مستقل کتاب لیکلی دی حسن اللؤلؤ والمطالب في سیرة علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وکرم الله وجهه ما کې مستقل کتاب لیکلی او په دې مې دکتوره هم واغسته ماشاءالله دکتوره مې په همدې واغسته په همدې کتاب باندې نو علي صاحب سره زموږ ډېره مینه ده که نه او علي صاحب سره محبت ایمان دی بغض سره دشمني ده دا کلمه په کلمه کې نشته لکه دا کوم خلک چې دا وایي شي اشهد ان عليا ولي الله که نه کلمه کې نشته کلمه صرف لا اله الا الله محمد رسول الله بل پوښتنه د شیخ صاحب وایي چې زه د ټرک ډریور یم په زرګونو میله سفر کوم لمونځ سره څه وکړم په کومه طریقه یې وکړم د ټرک ډریور دی په سوونو زرګونو کیلومتره سفر کوي 15 ورځې شپږ ورځې مسافر دی که نه او لمونځ څنګه وکړم او 2 رکعته لمونځ کوي خلاص سره ښه ورور مسافر دی 2 رکعته لمونځ به کوي بل پوښتنه شیخ صاحب 2 زامن لرم چې ناروغه دي خبرې نشي کولی دعا راته وښیي چې الله شفا ورکړي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بل دا د سکادي وکي دل دي بادام ولي جناب سیرت صاحب بله دا د شاولي الله صاحب نسخه ده بادام نه دي که غټي کنه یوش بادام دا د شپې د خوانه شودو کې یو ګلاس شودو کې یوش بادام واچي صحیح ده او دا د شپه په تیر شي د بادام نه د پوستکي په خپل لري کیږي دا بادام د خوري شودو دی پښور کوي د دوی د دماغ کې قوت پیدا کیږي دماغ قوي کیږي خپل خبرې شروع کوي بل ور په دوه پوښتنې شیخ صاحب چې یو داسې وظیفه راکوي چې د پلارونو ترمنځ شخړې او جنګونه ختم شي داسې وظیفه راکوي د پلار او ورونو په منځ کې جنجال دا اکثر کورونو کې جنجال وجه دی بالماضي منځ خل نه کوي متوجه او کدا کلمه وي چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا د همیشه 313 غشتي وي په بود دمه غون کور باندې سکی من کې ورس پر محبت مینا زیاتېږي ها بل ودا چې یو پونتون ته مې اپلای کړی ته چې داخله راکې نو دا سی به هم د وظیفې غوښتنه کړې چې الله می کار وکړي او الله دې کار برابر کې حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل وصل ګرځي په دې نه ته وي الله پاک به مشکل حل کړي خور پوښتنه را لګل شیخ صاحب تهجد لمونځ د سهار لمونځ څخه نیم ساعت مخکې کوم هغه ځکه دلته د شپې وړي دي او ماخوستان لمونځ په 11 بجو باندې کېږي دا صحیح دی که نه تهجد مخکې وخت کوم سهار اذان نه نیم ساعت مخکې نو که چیرته دا خو فرق لري وطنونه فرق لري که چیرته دوی دغه وخت داخل شوی د سبا نه تهجد کېږي که د سبا وخت داخل شوی به تهجد نه کېږي هلته شپې هم لنډې دي په خارجي هېوادونو کې ماخوستن 12 بجې کېږي که چېرته سبا وخت داخل شوی یي تهجد نه کېږي که سبا وخت نه داخل شوی هم تهجد کېږي بل ور پوښتنه له سعودي عرب نه رالیږلې وې دلته چې کار ته راغلی یم خو کار مې په مخ نه ځي نو یو وظیفه یو عمل راته راکړي چې الله مې کار ثبت رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اني لما انزلت الي من خير فقير دا دوا دي چې دا وظیفه دی کوي اصل کرتی مخکې درود وي 500 کرتی منځ کې درود 500 کرتی د کلمه مبارکه وي د آیات شریف او بهتر کرتی به درود شریف او مخکې مې یو وخت پوزه لګېدلې اوس چې کله لاس وروړم نو هغه وینې کېږي غوندې نو دې سره اودس ماتېږي که نه نو چې لاس وړی خو عذر انسان معذوري که نه انسان معذور دا معنی چې دا عذر همیشه وي که همیشه عذر وي اودس دې وکړي مونځ دې خپل پرې کوي او که همیشه عذر نه وي بیا دې اودس کوي بلې خور پوښتنه ده چې خاوند مې مخکې له واده نه هم نامشروع اړیکې لري اوس هم وی د یو چا سره غږیږي او غواړي ځان ته یې واده کړي نو آیا زه د دې په باره کې له خدایه سوالونه کوم چې خدای دویمه ښځه ورنه کړي او دا توجه دین او بچو ته راواړی وی دا سوال زما قبلیږي هغه سوال چې هغه کې پیغمبر علیه السلام د ګناه سوالي یا د قتل صله رحمۍ سوال پکې هغه دوا نه قبلیږي ځکه هغې ته خدای پاک څلور ښځې روا کړي شرعن
چې عدالت کولی شي. بله پوښتنه د بنیر څخه د هغه وایي چې هغه درود چې محمود غزنوي رحمه الله ویلی و هغه درود که راته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العسران وتكرر الجديدان واستصحب الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية وسلام وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا. بله پوښتنه شیخ صاحب زما کوژدن نه کېږي، یعنې واده دا 3 کاله کېږي چې غواړم خو چې هر چا ته ورشم، یعنې هر کور ته مې چې کورنۍ ورشي انکار راته کوي. حلال نکاح غواړم خو نه کېږي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کوم ملا ته چې ورشم راته وایي چې قسمت دې بند دی، څوک راته وایي ستا نصیب یې بند کړی دی. نو 100 قسمه خبرې زما ذهن کې ګرځي راګرځي. 5 وخته لمونځ هم کوم او د الله جل جلاله نه حلال نکاح غواړم خو نه کېږي. آیا الله جلاله به په کومه ګناه نیولی یا به کومه ګناه سزا راکوي؟ نه پوهېږم. هر وخت مې مور خویندې او نیجانه ورونه راته دعاوې کوي خو هیڅ دعا مې نه قبلېږي. دعا حتما قبلېږي. دعا یې داسې انسان چې دعا یې نه قبلېږي. دعا د شیطان الله قبوله کړې. شیطان وایي الله پاک ته وایي چې ما د قیامت د ورځې پورې ژوند راکړه، الله ورکړه که ورې نه کړه. شیطان دعا الله قبوله کړې. د مسلمان خو بیخي رد کېږي نه. خو دغه دعا دی د موسی علیه السلام دعا چې وه چې 100 کته درود شریف به وایي، 15 ځل دی ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر، ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر. د 100 کته بیا درود شریف. دا د موسی علیه السلام دعا ده. کیکر لاندې کېناست دا دعا یې ویله، الله وعده م ورکړه، الله پاک پیغمبري م ورکړه، الله پاک مال م ورکړه او د پیغمبر زوم هم شو. دا دعا ته همیشه یو 40 ورځې ووایه او 40 ورځ دا دعا مسلسل ووایه. انشاءالله داسې واده به خدای درکړي ته به ورته حیران پاتې شي. بله پوښتنه شیخ صاحب، زما ورور بندي شوی دی. شیخ صاحب او د ټولې برنامې د اورېدونکي دي ورته دعا وکړي الله جل جلاله په خیر او سلامتۍ سره له بندیخانې آزاد کړي. په دې اړه دوی کومه وظیفه ورته ښی وه شیخ صاحب؟ د بندیخانې وظیفه به ورته وښیم او ډېره مجربه ده. سهار چې لمونځ وکړي جناب سیرت صاحب 11 پېرې به درود شریف رسول الله وایي. بلې 11 پېرې. بیا به دا دعا 100 پېرې وایي. چا سره به خبرې نه کوي. سبحان القادر القاهر القوي الكافي يا حي يا قيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بیا ما سبحان القادر القاهر القوي الكافي يا حي يا قيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دا چې سل پوره شي ورپسې به بیا اللهم صل 11 پېرې وایي. بیا به دعا کوي انشاءالله ډېر زر به الله بندیخانې نه خلاص کړي. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب دا وایي چې زما عملیات زه چې کله عملیات خانې ته بوتلم سهار ټایم و، یعنې 7 بجې خوا او شا د سهار ما ته یې بېهوشي عمومي راکړې وه. د عملیات په خاطر چې کله زما عملیات خلاص شوي نو زه یې بېرته د ریکوري خونې ته وړی وم او کله چې زه په هوش راغلم نو 15 بجې وې. د مازدیګر ماسپښین لمونځ قضا شوي ورانه. آیا د دې لمانځه په ما باندې قضایي شته که نه؟ نو قضایي خو خود پېشته قضایي به کوي. بله پوښتنه ده بله پوښتنه مې دا ده چې زه کله په شفاخانه کې بستر وم زما مخه چپرکټ د مقابلې په لور نه و او زه چې کېدلی هم نه شوم ما به تیمم کوم په اشاره مې خپل لمونځ کوی. زما لمونځ بلکل صحیح دی. دا معذور دی. یو پوښتنه بله راغلې شیخ صاحب په دري ده. کوشش به وکړم چې زه صحیح دري ووایم خو که غلط شوم نو بخنه کوي لیدونکي. السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید در رابطه به این که شما در یک مسئله تان گفتین 500 دفعه ذکر و 200 دفعه درود خوب هدف بنده هست که بعضی از امام صاحب‌های دیگر میگن اصلا درست نیست خواندن به تعداد 500 مثلا 700 یا کم تعیین شده وظیفه میگن. یعنی پوښتنه داره شیخ صاحب چې په ذکر اذکارو کې حساب صحیح نشته. بعضی علما که میگن کار علمای خود شان است میفهمی، لیکن در احادیث مبارکه پیغمبر ما و شما که آمده مثلا ما و شما اذکار مسنون بعد از نماز میکنیم 313 بار سبحان الله میگیم، 313 بار الحمدلله میگیم، 333 بار
383 بار سبحان الله 383 بار سبحان فقط 383 الحمدلله 383 همچنان 3 و 4 بار الله اکبر میگم، یک بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. بله دیگه متعدد که ما شما مقرر میکنیم، این اصل داره. هر چیز که در قرآن و سنت اصل داره او بدعت نیست. علامه عزالدین عبدالسلام عزالدین رحمه الله بسیار یک شخصیت کلان تیر شده بله که کلیو علما را میشناسه و را قبول میکنه. برای هر چیز یک قاعده مقرر میکنه. بله قواعدی که کتاب نوشته به نام قواعد. سیرت صاحب دا او قاعده است که هر کار که صحابه کرام نکرده مثلا او بدعت نیست. بله مثلا علما و شما فقه شریف میخوانیم یا مثلا نحو میخوانیم، کافیه دا او خوب بود، سرجامی بود، محترمانی بود، اما کلگی مردم که امو گپ میزنه که امو تعداد در وظایف نیست. چرا پیغمبر ما شما میگن که ما روزانه 100 دفعه استغفار میگیم؟ چرا پیغمبر ما برای ما شما نشان میتن که بعد از نماز 33 بار سبحان الله بگوین نی 33 بار الحمدلله بگوین بخوانین یا بگوین نمو تعداد که در حدیث مبارک که آمده برایش اصل ثابت است. اما اصل مشایخ با 313 بار به چه خاطر میگه؟ رسول الله به چه خاطر 313 است؟ به چه خاطر است؟ چرا کم زیاد نیست؟ از همون مردم پرسان میکنیم که میگن که در تعداد در وظایف نیست. به چه خاطر پیغمبران که بود 313 رسولان؟ اصحاب بدر چند بود؟ 313 بود. اصحاب طالب هم چند بود؟ 313 بود نی؟ در 313 یک تنها یک چیز است. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم در حساب ریاضی 19 حرف است. چرا 19 است؟ دی خو بسیار یک گپ دراز است. اما مردم که میگن که او تعداد چند وظایف نیست، یا نمیفهمه، از احادیث خبر نیست، از قرآن خبر نیست. در قرآن 9 احادیث که آمده مثلا در قرآن کریم بسیار آیات تعداد آمده میفهمی. ما و شما تعداد که مقرر شده، مشایخ ما و شما مقرر کرده، علمایی که مجتهدین میگن و مقرر کرده. این خب ما و شما جان خود نمیگیم. بسیار بالکل صحیح است. بله پختنم دا سوال دومی این است که سوره الملک را در 2 رکعات نفل میخوانم، ولی در مدرسه میگن که نه خیر، وقت میخواستی خواب کنی بخوان. نه مشکل نیست. هرگاه خوانده میتونی، مشکل نیست. در نماز خوانده میتونی، بغیر از نماز خوانده میتونی، هیچ مشکلی نداره. نور پختن ناغلی شیخ صاحب و اول پختن په امریکا کې دایمي فامیلی اوسېدل به څنګه دي؟ دا ټول ځمکې د خدای پاک ځمکې، دا د انسان هم نه دي، دا د امریکا ځمکه نه ده. هر ملک ماست که ملکی خدای ماست. دا د الله ځمکه ده. هر ځای کې اوسېږه، لیکن اسلام په ځان باندې عملي کا، ایمان کې اوسېږه، اسلام کې اوسېږه، په دین کې اوسېږه. چې هر ځای کې اوسېږي د الله ځمکې دي. دویمه پوښتنه یې دلته چې څوک مړ شي قبرونه یا مشترکه مسلم غیر مسلم هدیره کی او یا عربو هدیره اخیستې دي، بیا پکې مسلمانان په شمول د افغانانو هلته ښخیږي په ارزان قیمت کې به د دې حشر وي د چا په صف کې وي؟ جناب سیرت سے متوجه شمه ته یو کتاب کې دا واقع لیکلی ده و یو سړي د نسواراو سره مینه وه. چا سره؟ نسواراو سره مینه وه، او په نسواراو کې یو سړی و هغه د مؤمنانو سره مینه وه. صرف د مینې په خاطر باندې چې کله خلکو قبر وکانسته د مسلمانانو په هدیره کې، هغه کې هغه ملا صاحب راووته، د نسواراو په هدیره کې هغه ملا صاحب راووته. هلته چې مسلمانانو په هدیره کې کوم قبر وکانستو، هغه کې هغه نصرین راووته، غیر مسلم. یعنی محبت انت مع من احببته، تا ما سره قیامت کې پاسېږي چې ورسره مینه لري. که مؤمن سره د مینه مؤمن ایمان سره به پاسېږي. پیغمبر علیه السلام مبارک وایي ویغزو جیش الکعبه ته، یو د کعبې د ورانولو په نیت به یو لښکر را روان شي. اوږد حدیث دی، د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې کله بیابان ته ځمکې ته ورسېږي ټول به ځمکه باندې ښخ شي. حضرت عایشې صدیقه د پیغمبر سره پوښتنه کوي، د خدای پیغمبر دې کې به داسې خلک چې حکومت به په زور راوستي، زړه به یې په نیت کې وي د کعبې ورانول بیخي نه، دا هم په دې کې غرق شو. هغه ورته ویل انما توبه علی نیتهم، دا به قیامت کې خپل نیتونو باندې هر څوک راپورته کېږي. دا نیت پورې خبره ده.
بله پوښتنه د شیخ صاحب زما پوښتنه په دې ډول ده چې دلته په خارج کې دوه ښځې په نکاح نشي کولی که یو څوک دوه ښځې ولري یوه یې په افغانستان کې او بله یې دلته په خارج کې ورسره وي او دی غواړي چې دوهمه ښځه د افغانستان څخه خارج ته راولي دلته بیا دولت ورته وایي چې دغه کومه ښځه چې په خارج کې درسره ده دې ته طلاق ورکړه بیا هغه دویمه ښځه راوړلی شي که دغه کس هسې په خوله زړه نه دغې ښځې ته طلاق ووایي او دوهمې ښځې لپاره بیا چې دوهمه ښځه راولي ژوند دواړو سره کوي بیا دې کې خو به کومه ستونزه نه وي پیغمبر علیه السلام وایي درې شیان دي څو درې وایي جدهن جد و هزلهن جد رښتیا یې رښتیا دي ګپ یې او ټوکې هم رښتیا دي بله یعنې که ته خپلې ښځې په ګپ کې وایي چې ته طلاق کوي هم در باندې طلاقه ده خو طلاق البته چې تا که ته طلاق ثلاثه ورته نه ورکړي درې طلاق دی ورته نه ویلي که نه نو بیا طلاق کېږي نه طلاق رجعي واقع کېږي بیا دواړه ساتلی شي او که طلاق یې مغلظ دې ورکړي هغې نه خلاص وروره بله پوښتنه زما پوښتنه دا ده چې زه پیغله یم هېڅ رشته راپسې نه راځي شیخ صاحب زموږ د کورنۍ سره زما د ورېندار قومان په جنجال کې و خو دا 4 کاله کېږي په ما یې جادو کړی وایي چې بخ یې درته تړلی هر رقم ختم خیرات او آیاتونه وایم خو کار نه کېږي او لار راته وښیه زما مشکل حل شي زه په ایران کې یم هېڅ مولوي او څوک نشته چې ورشم بیخي غټ مشکل سره مخ بسم الله الرحمن الرحیم یا الله یا رحمان یا رحیم درې سوه دا وظیفه کوي اول د 11 پیرې درود پر رسول الله وایي بیا یا الله یا رحمان یا رحیم 300 پیرې بیا یا باسط یا لطیف یا باسط یا لطیف دا د 313 پیرې وایي اول او اخر د درود شریف 11 پیرې وایي درې مې دا وظیفه دی وکړي الله پاک به ښایسته خاوند ورکړي بخ به خلاص شي بلې خور پوښتنه رالیږلې ده پوښتنه دا ده چې زما وریځې د سړیانو وریځو غوندې دي غټې دي حتی کیدای شي چې د سړیانو د وریځو څخه هم غټې وي که یې وباسم نو پوهېږم چې ګناه لري خو که یې نه وباسم نو بیخي بې حده غټې دي او تورې دي چې د مخ قواره مې ورسره د هلکانو په رقم ښکاري نه پوهېږم چې د دې وریځو ویستلو به ګناه ولري که نه ورځ دې وباسي نه لږې دې کمې کړي او کمی دي بله پوښتنه راغلې زما په تېره خپرونه کې یو څو پوښتنې وي خو هغه ځواب شوي او د یوې پوښتنې په ځواب پوهه نه شوم قرآن کریم هغه سورتونه په تلیفون کې اورم او زه یې ورپسې تکراروم په دې ثواب له قرآن کریم سره یو برابر دی که نه زما تجوید غلط دی ځکه غواړم چې له قرآن کریم د موبایل نه صحیح کړم بلکل صحیح دی ثواب یې څنګه دی پوره دی برابر بله پوښتنه ده شیخ صاحب زما یو بله پوښتنه ده د سوره سجده او سوره دخان که هره شپه څوک ووایي په دې سورتونو په فضیلت وی نه پوهېږم چې څومره فضیلت لري دا نبی علیه السلام مبارک حدیث چې وایي څوک چې سوره دخان د شپې ووایي خداوند متعال دته 80,000 فرښتې مقرره کړي څومره 80,000 ته ګورم تعداد راغی څو درې ډېرې ګوره نه دي 80,000 یې لیکلي ښه 80,000 فرښتې ورته مقرره کړي چې د ماښام نه د لوستو د دې سورت دخان نه تر سهاره پورې ول د مغفرت دعاګانې غواړي چې خدای د بدل بخښنه وکړي څومره غټه خبره ده غټه خبره او سورت سجده چې څوک وایي د قبر د عذاب نه مخلاص کړي تبارک الذي سورت سجده دا به د حدیث کې راځي د شبراشي لکه مرغان دا خپل وزر به بدن خوري کې د عذاب د پرېټونه باندې بچ کی د عذاب د قبر نه باندې بچ کی سبحان الله وی که د چا په خپل کور کې سر لوڅ وي او نامحرم هم ورسره نه وي آیا په دې کې عذاب مشکل نشته بله پوښتنه راغلې ده تاسو ته سلامونه ویلي شیخ صاحب زما پوښتنه دا ده چې زه له شرک نه سخت بد وړم یعنی خلک بعضې داسې کارونه کوي چې هغه یقیني شرک ده یا نږدې شرک ته ده لکه بعضې خلک زیارتونو ته ځي اکثره ښځې ځي او له قبر او مړي څخه شفا غواړي او د قبر څخه مالګه یا بل څه خوري او حتی قبر باندې څه پراته وي هغه خپل ځان پسې مخي نو دا عمل څنګه دی که له شیخ صاحب څخه راته پوښتنه وکړي او بله پوښتنه مې دا ده چې مور مې یو رقم ګرد شین شیشهیي شی راوړی اکثره خلک د نظر لپاره اخلي او بیا په کوټه او کورونو کې لګوي او د په منځ کې د سترګې نشان دی نو د دې لګول څنګه دي ما ته خو خوند نه راکوي هر وخت مې مور ته وایم چې دا به مات کړم دا ښه نه دی دا شرک دی خو هغه خفه کېږي نو اوس څه وکړم او د دې استعمال څنګه دی شیخ صاحب پوښتنه راته وکړي جناب سیرت صاحب شرک خو دومره لویه ګناه ده چې پیغمبر علیه السلام ته الله وایي لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین که تا هم شرک وکړه عمل به دې برباد کړمه او د زیانکاران نه بشي متوجه اصلي پیغمبر علیه السلام ته چې الله وایي که تا شرک وکړه
عمل باندې برباد کړي. پیغمبر خو شرک نه کوي، خو دا امت ته خطاب دی. متوجي؟ نو په ټولو ګناهونو کې لویه ګناه چې دغه شرک دی. ټول ګناهونو کې لویه ګناه څه ده؟ شرک. هغه شرک دی. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله وایي شرک بیخي بخښه منه، نو ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن شرک چې دی زیارت ته تک شرک نه دی، ځکه پیغمبر علیه السلام مبارک په هر د خالی په ورځ باندې ته دغې ته به ته ده زیارت ته د بقیع ته د شپې به ته نبي علیه السلام تللی دی. که دا زیارت ته تک شرک وی د پیغمبر د خدای به نه تللی. خلکو ما ته وایي خلکو د ښځو تک زیارت ته څنګه دی؟ زم د ښځې د کور نه وتل حرام دي. مونږ دا مذهب دی چې زیارت خو ډېر لرې دی، د کور نه وتل حرام دي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایي خپله وایي زه به زیارت ته تلمه، د نبي علیه السلام زیارت ته به ورتلم. چېرته به ورتلم؟ د خپل خاوند دی که نه. نو بیا چې صدیق اکبر صاحب وفات شو، نو بیا به د صدیق اکبر صاحب زیارت پلار مې وکنه، یو مې پلار و بل مې خاوند و، بیا مې پلار بل مې خاوند دی، زیارت ته به ورتلم. لیکن بیا چې کله حضرت عمر فاروق صاحب وفات شو او زما د پلار او زما د سختن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوا کې دفن شو، وایي بیا زیارت ته تلمه، لیکن اشتد علی ثیابی، خپل جامې به مې ځان راټولې کړې، خپل ټیکری به مې ځان باندې پوښ واچو. حیا من عمر فاروق صاحب نه به حیا راتله که نه. مرقات لیکلي وایي فیه دلیل علی حیات المیت، په دې کې دلیل دی په حیات د مړي باندې. بعضې خلک بیا دا اعتراض کوي چې اوهو دا د مړي نظر د دومره خاورو نه راووته، د دومره تیږو نه راووته او په یو د نري ټیکري باندې پټ شو. دا عقل مني؟ متوجي سوال کوي که نه، عقلي سوال کوي. مونږ وایو چې دا کومه خبره چې شوې ده د پیغمبر سم په حدیث کې شوې ده او دا نقل دی. هر کله چې د عقل او نقل منځ کې مقابله راشي، نقل او عقل منځ کې، نو عقل چې دی مردود دی. عقل څه دی؟ مردود. مونږ وایو مونږ دا وایو چې ګوره یو سړی یو داس سړي مات شو، باد ته هوا ته لاړه، بیا د بې معافي یا ادرار وکړه. پکار ده چې عقل خدا تقاضا کوي چې هماغه یو ځای وینځه. متوجي؟ ټول مخ سره لینځي، لاسونه سره لینځي، سرمست سره کې خپې سره لینځي که نه. نو دلته عقل چې دی مقابل د نقل کې بعضې خبرې کوي. عقل په مقابل د نقل کې نه چلېږي. ښځه زیارت ته ځي لیکن د خپل پلار زیارت ته ځي، خپل محارمو زیارت ته ځي، پردو خلکو زیارت ته نه ځي. په نه شوې او زیارت ته تګ مخ تک شرک نه دی. او ستا هغه کې چا شی ساتلی مورې کور کې یو څه شین شی راوړی دی چې دا څه لپاره راوړی؟ د نظر دپاره. نظر دا خو تجربه وي، دا خو شرک خبره نه ده. شرک خو هغه ته وایي چې د الله نه بغیر بل چا له سجده وکړي، بل چا له سر ولګي. خو د سترګې نشان دی پکې، د سترګې نشان خو بوت غوندې به وي، بوت غوندې به وي، هغه دې لرې کړي، لرې ځي، هغه صحیح نه دی. بله پوښتنه راغلې وی، مننه مولوي صاحب، تاسو د ما پوښتنه ځواب کړه، الله تعالی تاسو ته اجر درکړي او الله په ما باندې ډېر رحم وکړه، لوی نعمت یې راکړه او ما ته الله اولاد راکړه. او مولوي صاحب نه پوښتنه لرم چې زه تلاوت سره سره کوم داسې عمل صورت راته وښایي چې په ویلو سره الله ما ته نیک عمله اولاد راکړي، نارینه، چې یو ښایسته عالم ورنه جوړ کړي. او زه هره ورځ سورت یوسف او سورت مریم او سورت محمد تلاوت کوم. چا راته دا ښودلی دی چې دا صحیح دی؟ بیخي صحیح ده. خو د الله دعا د حضرت ذکریا علیه السلام، رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. الله پاک دا دعا چې ذکریا علیه السلام وغوښته، خدای پاک یحیی علیه السلام ورکړه، په دې دعا باندې ورکړه. کنې ښځه هم چې ده هغه د دغې نه وتې وه، د اولاد نه وتې وه، عقیمه وه، شنډه وه، خپله وي عمرتیا عاقر. ښځه مې شنډه ده، خدایه زه خپله سپین ږیری یم. کتابونه لیکي چې ذکریا علیه السلام تقریبا د 100 کالو، څو کالو؟ 100 او ښځې د 90 کالو وه، د 90 کالو. نو دغه دعا چې وکړه، الله پاک نیک صالحه فرزند ورکړه. ته هم دا دعا کوه، رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، خداوند متعال به نیک صالح اولاد درکړي. او د حضرت یونس علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام د دعا اجازت غواړم او څو وارې ووایم چې حاجت مې پوره شي. دا دواړو ورته اجازت دی. زموږ د مشایخو طریقه دا ده، 1500 پیرې منځ کې 100 کرتې مخکې درود شریف او 100 کرتې شاته، منځ کې 1500 پیرې مشایخو دا اجازه ده، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا د حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندي سم مقابلې په سرهند کې زمونږ افتخار هلته پروت دی. دا د خواجه معصوم صاحب د هغې څو خواجه معصوم صاحب ختم دی. او
ایوب علیه السلام چې ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دې ختم د طریقه ده سل کړه د درود شریف مخکې وایي سل کړه د شاته وایي منځ کې د 500 پیری دا وایي او درود چا درود ویلی شي 3.5 زره صيغو باندې حدیث کې درود راغلی څومره 3.5 زره صيغې د درود راغلی دي 3.5 زره صيغې نو مشهور درود دغه موږ تاسو درود ابراهیمي دی چې موږ مانځ کې ویو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. شیخ صاحب بله پوښتنه ده زما مور د کلمه زده ده خو په معنا یې نه پوهېږي که زه یې ور وښایم بیا ترې هیره وي یعنې معنا یې نشي زده کولی آیا په دې سره یې ایمان صحیح دی؟ بیخي صحیح دی بالکل مشکل پکې نشته او د لمانځه تلفظ یې هم په بشپړه توګه سم نه دی شیخ صاحب خو که هر څومره کوشش ورسره کوم نه یې شي زده کولی ځکه عمر یې هم زیات شوی او سواد هم نه لري بچه الله سجده کې دا غټ خبره ده. بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب زه ستاسو د برنامې ډېره مینهواله یم نن مې هم ستاسو برنامه وکتله که مزاحمت نه وي نو زما یو څو پوښتنې دي اول مې دا مشکل ده چې زما یو زوی دی د یو کافرې جلۍ سره رابطه لري او د پلار خبره ورباندې هم تاثیر نه کوي اوس یې پلار د مکتب نه هم راویستلی نه یې پرېږدي او پلار سره همیشه جنجال ورسره کوي اوس افغانستان ته یې وړی پلار یې ډېر وهي اوس تنه دوی دواړه ځي زما زړه ډېر جګرخونه دی چې پلار یې هلته ونه وهي پلار یې بوجراولي افغانستان ته رازوي هلته زموږ فامیل کې بیا څوک نشته چې کومک وکړي دې لپاره یو دعا غواړم ما ته د یو ختم لپاره هم اجازه راکړئ چې زه یو ختم وکړم او ما ته د قل هو الله احد چې تاسو نن په برنامه کې وویل د ختم اجازه هم راکړئ او دا وی د څه شي لپاره دا ختم او همدارنګه د یونس علیه السلام دعا ختم مې شروع کړی دی چې د زوی لپاره مې شروع کړی چې 3000 دفعې مې ویلی دی تاسو د دې ختم اجازه هم راکړئ او ما ته دا جواب یې زر راکړئ چې د دې سفر رانږدې دی او د بسم الله ختمونو اجازه هم غواړم او د کور د بې اتفاقۍ لپاره هم یوه دعا ستاسو ته جواب په هیله شیخ صاحب څو پوښتنې دي ټولې ورته اجازې دي اجازې خو مبارک شی دی برکتي شی دی اجازه ده ورته متوجه دا زمونږ استاد مفتي صاحب محمد شفیع لیکلي دي دا اجازه به داسې شی دی حتی ته که مسنون ارتکاب ته کښېنې مستحب عمل کې هم د خپل مرشد نه اجازه وغواړه مفتي صاحب محمد شفیع غوره تفصیل لیکلی معرف القرآن ورته وایي نو جناب سیرت صاحب ټولو کې ورته اجازه ده دویمه خبره دا ده چې زوی چې پلار وړی دی دلته افغانستان ته راوړي خو زوی په پلار باندې شفقت دی که نه چې خدای نخواسته کافر نشي بېدینه نشي که نه نو بسم الله هغه د یونس علیه السلام چې کوم ختم دی ولی دی 100 پیرې درود شریف اول وایي 100 پیرې د اخر وایي منځ کې د 500 پیرې دا دعا وایي الله به ټول دعاګانې قبولې کړي شیخ صاحب د دې خور بله پوښتنه دا وه چې یو داسې دعا راته راکړئ چې دا زوی مې د دې نجلۍ نه نفرت وشي کومه چې غیر مسلمې سره غواړي واده وکړي او په خپله او د ختم اجازه هم راکړي او د دې طریقه راته وښایي 100 پیرې به درود شریف وایي 500 پیرې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وایي بله صاحب ورپسې بیا سر کړه بیا درود شریف رسول الله وایي بیا دعا کوي یو خدا چې دا دعا دی آیات باندې مستجابه ده بل دا د مور او پلار دعا د اولاد په حق کې پیغمبر د خدای مستجابه ده بله نه رد کېږي ښه بله پوښتنه شیخ صاحب دا وایي چې پوښتنه لرم کوم دکان کې چې حرام شیان دي خرڅېږي لکه سګرټ چیلم او قیلونو په دې کې کار کول روا دي او که نه او یو تکلیف لرم چې شیخ صاحب عمومي دعا راته وکړي چې الله مې ښه کړي الله د شفای کامله او عاجله ټول امت مسلمه سره ورکړي او د حرامو شیانو خرڅول چې دي جناب سیرت صاحب دا هم حرام دي بله البته که بل شی نه پیدا کېږي که نه او ضرورت وي نو بیا خو الضرورت تبیح المحظورات بله نو ضرورت چې دی بیا محظورات د منځه وړي ښه شیخ صاحب راځو بل پوښتنه داسې رالېږلې ده چې ما ته د ټولو اذکارو اجازه راته راکړئ او ویل چې د ګیرشک ولسوالۍ له هلمند څخه مې دا پوښتنه درلوده هلمند خو ډېر ښه خلک دي او ډېر نارینه خلک دي بله او د ټولو اذکار ورته اجازه ده ماشاءالله راځو د حاجي صاحب سید اختر پوښتنې ته دا وایي چې زما یو څو پوښتنې دي لومړی پوښتنه مې دا ده چې زه غواړم حفظ د قرآن شریف وکړم بعضې خلک وایي چې ښځه نشي کولی یعنی ضرور ورته نه ده ځکه هغه تراویح نه ورکوي داسې نور څه نه کوي خو دا زما لوی ارمان دی او چا راته ویل چې زنانه نشي کولی چې قرآن حفظ دا خو اوږده مسله ده
زنانه چې د قرآن شریف کې ډېر حافظان د حافظانو خپل ځان له فهرست دی د صحابه په ښځو کې ډېرې ښځې چې وي حافظانې وي خو لیکن زنانو لپاره دې په دې چې حفظو کتابونه دي ووایي چې دین نه خبره شي د مانځه فرایض واجبات مستحبات قرآن یاد چې یاد کړي ښه ده خو چې بیا خاوند بیا داسې خاوند وکړي چې عالم یا حافظ د قرآن تل خپل دغه سره د قرآن قدر وي ډېرو ښځو داسې حفظ یې وکړه علم یې وکړه امین خاوندان یې وکړه د پیسو دپاره یا امریکا ته بوځي یا لندن ته بوځي یا جرمني ته بوځي یا دلته دنیوي کار پې کوي الله پخلی ترکاري پخه کړه الله زوی دې جاړي متوجي نو داسې یو څوک وکړه چې بیا تعالی آینده کې د قرآن شریف د حفظ مخکې مساعد دی او تا نه به قرآن شریف پیر نه شي ته نه خاوند وکړي چې مې روانه چې تا باندې کارونه کوي تعالی باید ځان له مزدوره ونیسي کور کې متوجي چې هغه ډوډۍ پخوي ترکاري پخوي قرآن په قدر پوه شي مدرسه له جوړه کړي راځو بله پوښتنه د شیخ صاحب سپیلني بعضې ښځې لوګی کوي د دې لپاره چې نظر نه وساتل شي هغه ماشوم یا همداسې نور څه دوی کې په دې عقیده په کور کې سپیلني یا د بادبرک لوګی کوي یا بادبرک ما اول ځل واورېده شیخ صاحب وایي چې ماشوم له نظره وساتل شي او داسې نور شیان موږ او تاسو رواج لرو دا د اسلام له نظره څنګه دي دا جناب سیرت صاحب بعضې شی په قرآن او سنت باندې ثابت دي بعض شی په تجربه ثابت دي دوی وایي چې ولې له الله نه مرسته نه غواړي ګوره اوس دا مچ دلته ناست دي دا ګوره دا مچان چې ګرځي دې دپاره خپله دواج خلکو جوړه کړې تجربه یې پرې کړې سپری پرې کړې دا قرآن حدیث کې شته نه دا پنځه کتاب کې شته دا تجربه ده که نه چې دغه شی سره ګډ کړه دا مړ کېږي پې دغسې دغه خلکو تجربه دا تجربې نه ثابته ده اوس لکه وایي موږ هایدروجن او نایتروجن سره جمع کړه هغې نه اوبه جوړېږي هغه چې سره یو ځای کې اوبه ته یې جوړېږي که نه دا تجربه ده دا قرآن سنت کې نشته متوجي نو دا برق اوس موږ چې دا برق لګولی دا برق چې دغه یې اوبو نه راتېر شوی دی دا کوم ځای قرآن شریف کې چې برق د اوبو نه جوړېږي او داسې تېروه او داسې ګروپ لګوه دا اوس کوم ځای کې راغلی چې دا ګروپ دی دا داسې کش کې بټن ولګېږي چې داسې مړ کې دا خو نشته دا تجربه ده که نه تجربه شي نه په تجربه ثابت دي هغه کې دا خلک چې دی چټي په دغه کې دغه راوباسي بل د سحر علامو پوښتنه یې کړې وې چې څه شی دي شیخ د سحر علامې دا دی چې کتابونه لیکلي ځان ته والی به یې خوښي پیغمبر علیه السلام کې فراموشي راله ګوره که نه هغې چې یهودو کوم جادو کړی او سحر یې کړی یو شی به یې کړی و ایمان دې کړی یو شی به یې نه کړی ما کړی مثلا فراموشي پکې راځي ځان ته والی پکې سړي خوښي زړه تنګوالی پکې راځي متوجي د دې همدغه پوښتنه هم د شیخ صاحب چې دا خو بیا لایم نه وي زما زړه کله تنګېږي غوسه ډېره راځي شور را باندې ډېر بد لګېږي ځان ته والی خوښوم سر مې درد لري بعضې وخت بدن نه ډېر کمزوري مې ویښتان مې رژېږي اشتها مې هم نشته آیا دغه علامات خو به د سحر نه وي ما یو عالم نه اورېدلي و چې دغه علامات د سحر دي علامات د سحر به وي خو داسې دی بعضې خو زنانه چې دی هغه کې یو مرض دی هغې ته لیکوریا مرض وایي سپین مرض به زنانه وایي سپینه شا ورته وایي ښه هغې دپاره خپله دوا ده هغې سره مې زړه تنګېږي هغې سره مې ویښتان وځي هغه داسې نه چې که تا باندې سحر جادو شوی دی دا تشویش بیخي کومه او که نه تشویش د سره وي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ارمانځه پسې یو څلوېښت ګشتې وایه دا سحر او جادو سره به ختم شي بله پوښتنه د شیخ صاحب ډېره هڅه کوم چې مور په وړاندې چغې ونه وهم خو بیا هم هغه وخت زه پر خپل ځان نه پوهېږم او مور پلار حق هم پېژنم قرآن کې الله حکم کړی چې احسان کوئ خپل مور پلار سره زه په هغه وخت کې چې چغه وهم نو زه بیخي په ځان نه پوهېږم آیا زه بې عمله یم په هغه آیت مبارک چې الله تعالی حکم کړی چې مور پلار سره ښه چلن احسان وکړئ زه ډېره هڅه کوم چې حق یې ادا کړم خو پاس مې خپل ټول مشکلات درته بیان کړل وی اول الغضب جنون و آخره ندم اول د غصې لیونتوب اخر اختمانتی و پیغمبر علیه السلام بیا فرمایي لیس الشدید بالسرعة پهلوان دندې څه سملی انما شدید الذی یملک نفسه عند الغضب پهلوان هغه انسان دی چې د غصې په وخت کې خپل ځان کنټرول کړي خپل ځان قابو کړي که نه چې غصه در کې ځان قابو کړي پیغمبر د خدای فرمایي وایي قیامت کې که څوک خپله غصه قابو کړي او کنټرول کړي الله په بل ټولو خلکو په مخ کې راوغواړي او ورته وایي وایي څومره هورې چې غواړې ځه وړایه د غصې کنټرول دومره ثواب لري غصه خپله کنټرولوه وی بله پوښتنه مې داره غواړم چې نور علم مې هم زیات شي دې لپاره کوم عمل ربي زدني علما والحقني بالصالحین دا ما هر مذهب سے دری کرتے ہوئی ربي زدني علما والحقني بالصالحین
شیخ صاحب بله پوښتنه ده وایي زما یو ارمان و هغه مې په کلونو الله ته دعا کولې خو پوره نه شو راته او بیا هم همداسې دعا کوم غواړم دغه ارمان مې پوره شي الله خو ډېر مهربانه دی ولې وایي زما دعا نه قبلېږي یو دعا راته وښایې دعا خو دې قبوله ده پیغمبر علیه السلام څوک چې دعا کوي یا الله فورا قبلوي یو بل مصیبت پې را روان دی بل مصیبت پې روان دی تاله معلومات نشته هغه د الله لرې کړی دی او دینه ډېر سخت و متوجه او یا دا دعاګانې قیامت کې الله جمع کړي پوه نه شئ یو دمې چې ثواب ورکړي د انسان ته انسان د قیامت کې وایي چې کاش کې خدایه چې په دنیا کې مې یوه دعا هم قبوله شوې نه وې خو چې د اجر د ما ټول اجر دلته په آخرت کې را کړی وی نو دا دعا دا بیخي دعا الله پاک د هېڅ چا نه رد کوي فدعوني استجب لكم الله وایي ما دعاګانې غواړئ قبلوم یې زه خو دا دعا چې ستا پکې خیر نشته دی دې کې به ستا خیر نه وي نو ځکه دا دعا الله پاک نه قبلوي آخرت کې ذخیره کوي شیخ صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې اوس فکر یو جلۍ ودېږي هغه خو پردي کور ته ځي چې له دې مخکې هغه کور بیخي لیدلی هم نه کله چې ناوې وي نو هلته یعنې خو سر کرے د واده ورځ وي او دغه ناوې هلته لمونځ څنګه وکړي ځکه عادت نه دی او ناوې هم وي میک اپ هم دغسې یو مشکل دی چې میک اپ یې ورته وهلی اودس هم ورته مشکل وي او لمونځ هم په هغه ورځ چې ناوې لمونځ ونه کړي او بیا په همهغې ورځ شپه کې ټول قضایي راوګرځوي کولی شي چې قضایي لمونځونه راوګرځوي نو مونځ خو چې د قضا که یو مونځ چې قصدن قضا کوي دا ته قصدن قضا کوې ته چې نابلده وي هلته بلده وي ځکه ستا خپل کور شو که نه دا خو د پښتو خبرې دا دوی کوي د اشارت خبرې خو دا نه دي پوه نه شوې مونځ به خپل کوي که قضا که مونځ په یو مونځ چې قصدن قضا کوي جناب سیرت صاحب الله په قیامت کې بیا غوټې جهنم کې ورکوي مونږ دې نه قضا کوي میک اپ څه ته وایي بیا دې میک اپ وکړي لږ شیونه خو نه دي ورته خاوند اخیستي خو مونځ پرېښودلی نه شي مونځ نه شي پرېښودی بله پوښتنه دوی ده په موبایل کې عکس اخیستل وایي څه حکم لري شیخ دې کې د علماو اختلاف دی دا نوي عصر علما چې د اجازه ورکړي پخوانو علما اجازه نه ورکړي بله پوښتنه د دې دا ده چې په ودونو کې به سندرې غږول څنګه دي ودونو کې سندرې غږول بله صاحب ودونو کې خو پیغمبر علیه السلام دې کې دا هم د علماو منځ کې اختلاف دی ومن الناس من یشري لهو الحدیث قرآن شریف کې آیات دی وایي بعض د خلکو نه هغه شي لهو حدیث دی که نه سټي خبرې اخلي ولیکن پیغمبر علیه السلام صحابو په وخت کې مدینه منوره کې په خپل داسې وخت شوی چې نبی علیه السلام هلته سیل کو انصارو سیل کو د خدای پیغمبر ورته ولاړو حضرت عایشې ته وایي ته ورته ګوره ته ورته سیل ته ګوره دا چمبه چې ده په چمبه چې ده چمبه چې ورته وایي دریا څه ورته وایي د څه ورته وایي دریا ده که دایره ده دغه موږ د نوم نه راځي یوې ښځې نظر منلی و که د خدای پیغمبر د غزا نه روغ راغی زه به په سر چمبه وهمه دریا به وهمه نبي علیه السلام ته ویل د خدای پیغمبر ما نظر منلی که زه ته خدای پاک د روغ راوستې د جهاد نه او غزا نه ستا په سر به چمبه وهمه راسه ووهه اوفي بنظر کې راسه خپل نظر ووهه د رسول الله په سر چمبه وواله که نه هغه وخت دغه چمبې اوس دغه شی نه دي که نه لکه واده کې څوک ډېر ناجاوزه کار ونه کړي لږه خوشحالي پکې لږه ټکه ټوکه کولی شي په کول مشکل پکې نشته دی بله پوښتنه د کوم واده کې چې سندرې ډوډۍ وي حرامېږي ډوډۍ چېرته حرامېږي حالات چې نن په بل شي نه حرامېږي حاجت لمونځ طریقه به راته وښایي 2 رکعته مونځ چې وکړي په نیت د صلات حاجت باندې دا بیا به دا دعا وي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين 2 رکعته مونږ به کې دا دعا به وکړي که پښتو کې دعا کوو چې خدای عزت مې پوره کړي الله پاک په هره ژبه پوهېږي دعا دې خدای پاک قبلوي عزت دې پوره کوي بله پوښتنه شیخ صاحب یو نجلۍ د خپل کوژدن سره خبرې کولی شي که نه که نکاح یې تړلي که نه یې تړلي نو ګوره مطلق په نومې شوه د هغې شوه بلې دا نکاح څه ته وکړي عقد ته پلار یې ورته وایي ما درکړې هغه ما قبوله کړې ډېرو خلکو مخکې او ډېرو خلکو مخکې پوه نه شي نو خبرې کولی شي چې بل ځای ته خبرې کوي خپل خاوند سره کوي چې منې شي زنانه بعضې وخت کې باڼک دي د ډول دپاره غټ دي وایي دغه کېښودلی شو مشکل نشته زنانو ته خو جواز لري که نه زنانه خو چې څومره چې ځان ښایسته کوي دا میک اپ افسري ته ناروا ده میک اپ شی ده او ښځې ته روا دي
بله پوښتنه شیخ صاحب زه هره ورځ د ټولو پیغمبرانو دعاوې استغفار 100 وارې وایم هیله لرم وی تاسو د شیخ صاحب نه ماته اجازه وغواړئ اجازه ده ورته هوګي د دعاګانې ښایسته شی دی. بله پوښتنه د څنګه کېدای شي چې حافظه مو قوي شي؟ دغه دعا د درې کړتیا منځ پسې وایي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دې سره هم ذهن ژبه خلاصېږي، فصاحت پیدا کېږي او هم د انسان حافظه قوي کېږي. نو دوی بله پوښتنه د تاسو پوهیږئ چې په ودونو کې قسمه قسم حالت راځي د شریعت خلاف کارونه هم کېږي، خو زه به کوشش وکړم خو کله به زما خبره څوک ومني وي که زما په واده کې دغسې حالات وشي او موسیقي وغږېږي نو په دې کې خو به زه مجرمه نه یم. نه او ستا جرم دی د بل چا جرم دی، ته خو دې پکې واک او اختیار نه لري. دې ته د رحمت ملایکې راځي؟ رحمت ملایکې چېرته د عذاب ځای ته راځي. بله پوښتنه د شیخ صاحب د مخ د ښایست لپاره دعا راته ووایي. تهجد کوه همیشه به نوراني ښکاري. تهجد؟ هو اوس خو نو د تهجدو ځای کریم ونیولی شیخ صاحب. قسم قسم کریم خو الله مخ بدرنګوي جناب سیرت صاحب. اکثره د خویندو پوره مخونه یې وله خراب کړ. مخونه یې خراب کړي پاک دا کیمیکل دی. راځو نورې پوښتنې راغلي شیخ صاحب. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د نوح علیه السلام، آدم علیه السلام، یونس علیه السلام، موسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو علیهم السلام دعاګانې څه ډول دي؟ دا هره دعا څه فضیلت لري او په څه ډول طریقه باید ویل شي؟ او د شیخ صاحب رحمه الله څخه د اجازت غوښتله. حافظه الله دا خو دومره دعاګانې چې ما ستا غونډه برنامه ده، دا غونډه برنامه په دې باندې ځانه په دې دعاګانو ډکېږي. ځکه دا خپل کتاب لري، ما سره کتاب دی ښه شوارق الانوار ورته وایي. د هر پیغمبر پکې خپله دعا ده او ځان د انبیاو د صحابهو دعاګانې پکې دي ښه او په غونډه برنامه غواړي. خو ته لنډه دعا دا وایي چې ټول دعاګانې پکې داخلي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا قرآن کریم کې راغلې ده، د دنیا او د آخرت دواړو جامع معنی دعا ده. بله هم د دوی دغه پوښتنه ده د همدې په دوام وایي آیا د دعا وظیفې په ویلو کې اجازه اخیستل شرط دی؟ دې کې څه حکمت دی او که اجازه وانه اخیستل شي نو څنګه به وي؟ په فیسبوک او ټیک ټاک باندې ډېر علما دعاګانې او وظیفې وړاندې کوي، وایي چې تا ته به اجازه هغه وخت درکوم چې دا ویډیو دومره کسانو سره شریکه کړي یا نورې غوښتنې کوي. که چېرته د اجازې پرته موږ دا وظیفې او دعاګانې وکړو نو څه اثر به ولري؟ که ولري نو کوم اثر خو به نه لري؟ په دې اړه که شیخ صاحب لږ تفصیلي معلومات راکړي. نه ثواب پکې شته لیکن برکت به پکې نه وي، ثواب به پکې خو هلته شرایط پرېږدي که نه څوک د دې غوښتنه کوي چې دا شعر کوي که نه نشته اجازه. شعر کول خو ګناه نه ده، ښه کار دی که نه چې مسلمان ته ورسېږي خبره. اوس دا زما سره برنامه چې ده دا یو کس واوري ښه ده که نه زر کس یې واوري. زر کس خو دا خو د خیر کار دی، د خیر کار چې دی هغه باندې ږدي د خیر کار کوه، د شر کار مه کوه. بله پوښتنه دا ده چې آیا داسې کوم کتاب شته چې په هغه کې هر ډول دعا وي د هر مشکل لپاره؟ یعنی په مجموع کې هر ډول دعا پکې وي چې موږ یې واخلو. دې ورور ته به زه داسې ووایم شیخ صاحب انشاءالله چې په آینده کې شیخ صاحب تاسو چې کوم کتاب د دعاګانو لیکلی دی دا به زه کمپیوټر ته واړم، پی ډي اف به کړم او بیا به زموږ ټول لیدونکي کولی شي هلته به ورته به په یوټیوب کې اعلان وکړو چې فلانکي ځینې اخیستلی شي. دا اوس خو نټ دی جناب سره صاحب، دا خپل دغه دی وایي خپله نټ کې دغه کې ولیکه نه ګوګل کې بله شوارق الانوار من عادیت سادات الاخیار، دا دې په ګوګل کې ورکړي دې کې ټول دعاګانې ټولو پیغمبرانو شته دي. ښه شیخ صاحب بله پوښتنه د داسې دعا راته وښیه چې الله تعالی مو له هر ډول حرام رزق څخه وساتي او حلال رزق راته نصیب کړي. اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دې دپاره ده چې حلال رزق الله درکړي حرام نه دې وساتي. ها شیخ صاحب بله پوښتنه ده که چېرته کوم مسلمان مشکل ولري نو آیا موږ دا دعاګانې وظیفې د هغې لپاره ویلی شو چې الله یې مشکل حل کړي؟ دعاګانې خو تاسو به وایه هغې دپاره مستجابې دعاګانې خو غایبا د غایب دعا د غایب دپاره قبلیږي، حدیث کې راځي ده. لیکن دعا داسې یو مثال لري لکه ما ورته چې خواړه خورو جناب سیرت صاحب متوجي و ته خوراک کې زه مړېږم نه مړېږم، زه ته خوراک کې زه نه مړېږم، که زه خوراک ته نه مړېږي که نه په خپله د دعا په خپله خلک وایي چې مشکل یې په خپله حل شي. دعاګانې پیغمبرانو په خپله ویلي دي، پیغمبرانو په خپله ویلي، بل چا نه چې ته راته ووایه په خپله ویلي. بله پوښتنه ده شمس المعارف الکبرا چې لیکوال یې فلان دی څه ډول کتاب دی؟ بعضې خلک وایي چې له دې کتاب نه ځان وساتئ، دا یو جادویي او له سحر نه ډک کتاب دی. بعضې وایي چې ډېر ښه کتاب دی او لیکوال یې ویلي چې دا کتاب ما په دې خاطر ولیکه چې زما لپاره صدقه جاریه شي. ګوره موږ او تاسې هر شی چې وایو جناب سیرت صاحب موږ ته به د دیوبند علماو شاګردان یو
هغوی ته مونږ دا خبره کړې ده مونږ ته چې خذ ما صفا ودع ما قدر یو غټ کتاب دی هغې کې ناروا خبرې هم سره روان پکې شته هغه ښه خبرې روا خبرې جایز خبرې هغه ته نه اخله ناروا خبرې ته نه پرېږده هغه مه کوه هغې باندې عمل مه کوه که ته هغې کې کوم ناروا عمل یې مه کوه روا عمل کوه مشکل نشته بل ورور لیکلي وی شیخ صاحب تاسې خلکو ته دعاګانې وظیفې ښایي په دې هیله چې د اجازه موږ ټولو مسلمانانو ته وکړي ټول ته اجازه ده ټول دې وایي بله پوښتنه د شیخ صاحب چې زما نوم د خور خپل نوم لیکلی دی او اوس نامزاده یم او نامزاد او نکاح مې هم شوې ده زما نامزاد غواړي چې چکر دپاره یا هم د مریضۍ په خاطر ما بیرون ته وباسي او پلار مې دې کار اجازه نه راکوي څه وکړم نو چې پلار دې اجازه نه درکوي د پلار اجازه خو دې کې شرط ځکه ده چې ته اوس د پلار په کور کې که نه او که فرضاً د خپل نامزد سره چې ورکړي د ده خوښه باندې ورکړي یو ځای ته لاړه شي چکر ووهي ناروا چکر نه وي روا چکر وي یو روا ځای ته لاړه شي متوجه حکیم ته لاړه شي طبیب ته لاړه شي ډاکټر ته ضرورت وي که نه بیا باقي نشته خور پوښتنه لیکلې شیخ صاحب وی زما مهر 450,000 4.5 لکه پلار مې نه راکوي موږ اووه خوران یو 3 واده شوي یو فقط هغه ته د کور وسایل لږ غوندې ورته واخلي نور مهر نه ورکوي نور حق هم نه ورکوي اوس وی موږ څه وو تاسو حلال صبر کوئ پلار سره به څه وکړي هغه هسې هم ښامار دی ځان دی خوري پوښتنه دا ده شیخ صاحب وی چې خلفای راشدینو اول مونځ بیا یې د جمعې خطبه نو مروان دا کار وکړه چې اول خطبه وویل او بیا یې مونځ د جمعې وکړه وی دا د شریعت له مخې څنګه دی اوس هم دا دوام لري اول یې څنګه وکړه خطبه یې ویله د دوی داسې پوښتنه لیکلې چې د نبي علیه السلام او خلفای راشدینو په وخت کې به اول مونځ کېده بیا به د جمعې ورځ خطبه ویل کېده نه دوی چار چا ورته ویلي دا پوښتنه ځکه ما کټ مټ راواخیستله او د مروان په وخت کې وی داسې رواج شو لکه اوس چې ده چې اول خطبه ده او بیا مونځ دا د عثمان صاحب د وخت نه رواج دی دا دوه اذانه نه دي یو اذان مخکې ده بیا جمعې اذان بېل کېده دا د عثمان صاحب د وخت نه رواج شوی دی رواج نه دی بلکې سنت دی ځکه علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین پیغمبر علیه السلام وایي زما په سنتو عمل وکړئ زما نور څه زما خلفای راشدین چې کوم عمل کوي په هغې کلک مستقیم شي دا د عثمان صاحب عمل دی بله پوښتنه د سلامونه یې ویلې شیخ صاحب تا ته وعلیکم زه یو پوښتنه لرم څوک چې غټ ګاډی یا ټرک چلوي او د کوره بهر وي لکه لس یا زیات و کم وخت کور ته راځي نو دا به لمونځ مسافرانه کوي یا به پوره لمونځ کوي او په سفر کې 2 ټایمه لمونځ په یو وخت کې کولی شي که نه که کولی شي هغه کم لمونځ دی په سفر کې 2 ټایمه یو ځای به کولی شي شیخ صاحب نه داسې کولی شي یو جمع سوري ده یو جمع حقیقي ده جناب سیرت صاحب زمونږ د امام صاحب مذهب دا دی د ماسپښین لمونځ وروسته وخت کې وکړه داسې وخت کې وکړه چې تا سره الفجر ساعت دی مثلا دا د اوس د ماسپښین لمونځ مثلا ماسپښین داخلېږي په 12 بجې متوجه بله سر ته په کم 12 وکړه په کوم 12 ماسپښین لمونځ وکړه متوجه په کوم نه په 12 بجې وخت داخل شو که نه نو ته د ماسپښین لکه د مازدیګر لمونځ مثلا د مازدیګر لمونځ اوس د ماسپښین لمونځ داخلېږي په 12 بجې اول وخت 12 بجې شو صحیح شو آخر وخت مثلا 3 بجې شو مثلا نو ته په کم 3 بجې د ماسپښین لمونځ وکړه چې څنګه ماسپښین لمونځ خارج شو ورپسې د مازدیګر لمونځ په اول وخت کې وکړه دې له جمع سوري وایي وخت هماغه خپل وخت دی د ماسپښین وخت دی وخت نه دی بدل شوی ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا آیات شریف دی مونځ په مسلمانانو باندې وخت په وخت فرض دی پیغمبر رسم حدیث کې فرمایي من جمع بین الصلاتین من غیر عذر څوک چې جمع بین الصلاتین بغیر د عذر نه کوي لکه کرکټ ته پر خلک باندې جمع بین الصلاتین کوي یا لوبې دپاره کوي او بل شي دپاره کوي او بل شي دپاره کوي که نه فقط اتا بابا من ابواب الکبائر وایي دا د کبیره ګناه دروازې خلاص کړه ځکه خدای پاک مونږ هر وخت کې خپله فرض کړی دی او دې څه کې په زور په منځ کې د جمع بین الصلاتین په مزدلفه کې راغلې ده یا په عرفات کې که نه نور دا جمع بین الصلاتین چې دا د لوبو دپاره پرېښودل یو ځای کول یا د بل شي دپاره په یو ځای کول که نه دا شرعن نشته دی جمع سوري شته لکه چې ما وویلې مخکې ماسپښین لمونځ په خپل وخت کې وکړه د مازدیګر لمونځ په اول وخت د ماسپښین په اخر وخت کې ماسپښین په اول وخت کې وختونه جدا دي یو شل لکه یو شي مونږ چې ځای کنه دواړه په ټیم کې وشو دواړه په ټیم کې وشو وای بله پوښتنه دا چې څوک سهار مونځ کله کله پرېږدي د خوب له وجې بیا وروسته قضایي راوړي
کله چې له خوبه پاڅېده دا خو به ګناه نه وي که قصدن پرې سخته ګناه ده او ګناه همداسې اوده پاتې کېږي ده نه شرعان که نه پیغمبر علیه السلام فرمایي من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکر فانما هي وقتها څوک چې مانځه نه اوده شو ته نه هېر شو چې کله مونځ راپاڅېدم دغه وخت کې دې وکړي یا ور په یاد شو پوه نه شي ځکه همدی وخت بله پوښتنه راغلې شیخ صاحب زما یو ورور نه درکه دی او زما مور او مونږ خویندې او ان ګاونډیان او ټول خپلوان دعا کوي چې الله یې خپل کور ته راولي خو دعا هېڅ اثر نه کوي البته زه پوهېږم چې الله تعالی ټولو مسلمانانو روا حاجت پوره کوي خو د مور زړه مې طاقت نه کوي او په بار بار له ما غوښتنه کوله چې شیخ صاحب سره دا موضوع شریکه کړه او بله دا خبره چې شیخ صاحب په تېره خپرونه کې یاده کړه چې څوک اذکار یا وظیفه ختم کوي باید د یو مولوي صاحب اجازه واخلي نو موږ تا ته شیخ صاحب اجازه راکړي انا لله و انا الیه راجعون دا د 1800 پیرې وایي جناب سیره صاحب زما خپل زوی ورکو 4 میاشتې دا وظیفه مې یو عالم راته وښوده چې انا لله و انا الیه راجعون دا 1800 پیرې که خپله په خدای کور ته راوست او ما ته داسې ما ته دعا مو کړي چې الله راته یو حلال نکاح راکړي د یو نیکعمله دیندار او خوش اخلاق انسان سره مې نکاح وشي څومره ښه دعا ده الله پاک دې نیک صالح خاوند ورکړي بله پوښتنه راغلې وي الله تعالی تاسو او شیخ صاحب ته اوږد ژوند روغ صحت په برخه کې دوی د المان څخه دا پوښتنې رالیږلې وي بله پوښتنه راغلې وي د شیخ صاحب نه غواړم چې د دې درود شریف چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت وسلمت عدد ما فی علمک او تر اخره پورې د دې اجازه غواړي اجازه ده ورته درست دا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه اجازه ده ورته او د قصیده برده والحبیب الذي دا یې لیکلی اجازه هم غواړي بس چې ویلی شي یو جمعه کې دی وایي وایي خیر دی ورته اجازه ده هغې کې فصلونه دي ډېره مننه شیخ صاحب الله دې تا ته بیا هم روغ صحت نصیب کړي دا وي زموږ د قدرمنو لیدونکو راغلې پوښتنې چې ځواب شوې او د چا پوښتنې کې پاتې وي نو هغوی کولی شي انتظار وکړي او نورې پوښتنې هم راځي انشاءالله په راتلونکي پوښتنو کې به ځواب شي شیخ صاحب ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې په لویه مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ